بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. ارګنایزیشن څه ته وایي؟ ارګنایزیشن مختلفې معنی کېدلی شي. یوه معنی دا ده چې مطلب څیزونه په ترتیب کې کېښودل، که نه؟ لکه فرض کړه غټ پروګرام دی، میلمانه را روان دي او تاسو ته څوک ووایي چې یاره دا چیرز در سره لږ ارګنایز کړه، دا کرسۍ در سره لږ په ترتیب باندې کېږده. صحیح ده؟ نو په دغه ځای کې مطلب زموږ سره د کرسو د ترتیب کېښودلو دپاره دا لفظ استعمال شو، ارګنایز کول. صحیح ده؟ نو ارګنایزیشن څه ته وایي؟ ترتیب باندې کېښودلو ته وایي. نو دغه شانتې زموږ سره چې کوم بایولوژیکل ارګنایزیشن دی، یعنې مطلب زموږ سره په لیوینګ ارګانیزم کې څیزونه په ترتیب باندې کېښودلې شوي دي، نو هغې ته موږ وایو لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. د لیولز نه مطلب زموږ د سټیجز یعنې سټیپس. صحیح ده؟ مطلب اولنی سټیج، دویم سټیج، دریم سټیج، څلورم سټیج، پنځم داسې پسې ځه، که نه؟ یا که سټیپونو له راځي چې مطلب اولنی سټیپ، دویم سټیپ، دریم سټیپ، نو داسې سټیپ وایز پسې راځه. نو د دې ټاپک مطلب دا دی چې لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې یعنې مطلب زموږ سره چې لیوینګ ارګانیزم دا باډي کومه ده، نو دا په مختلف سټیپس کې یعنې په مختلف سټیجز کې چې کوم دی داسې جوړه شوې ده او یو کمپلیکس یعنې یو پیچیده باډي چې کوم د دې نه جوړه شوې ده. ټیک ده؟ نو که تاسو خیال کړی وي نو میلیونز اف ارګانیزمز په ځمکه باندې اوسېږي. صحیح ده؟ په ځمکه باندې تقریبا چې کوم دی نو زموږ سره 2 میلیون ارګانیزمز ډسکور شوي دي. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی نو دی خو ډېر زیات، خو تر اوسه پورې 2 میلیون چې کوم دی یعنې 20 لاک، نو دا زموږ سره څه شوي دي؟ ډسکور شوي دي د ځمکې په مخ باندې. ټیک ده؟ ډیفرنٹ دا زموږ سره ډیفرنٹ دي، د یو بل نه مختلف دي او دا رینج کېږي، یعنې مطلب د دې چې کوم رینج دی، کوم هغه حد دی، نو هغه د کوم ځای نه کوم ځای پورې دی؟ فرام سمپلسټ بکټیریا ټو موسټ کمپلیکس هیومنز. د ساده بکټیریا نه واخله د کمپلیکس یعنې د پیچیده انسان پورې، دا ټول ارګانیزمز چې کوم دی نو په دې کې راځي. ټیک ده؟ اوس باډیز اف لیوینګ تھنګس چې کوم دی، د دې لیوینګ ارګانیزمز چې دا کومه باډي ده، د کوم جسم دی، نو دا زموږ سره د ډیفرنٹ پارټس نه جوړ دی. صحیح ده؟ مطلب ډیفرنٹ سیزونو نه جوړ دی، د ډیفرنٹ حصو نه جوړ دی. ارګنایزډ ان ا مینر، او دا په یو داسې طریقه باندې ارګنایز شوي دي، په یو داسې طریقه باندې کېښودلې شوي دي چې سپورټ لایف فنکشنز، چې دا زموږ سره لایف فنکشنز چې کوم دی نو داسې کوي، سپورټ کوي. یعنې مطلب د زندګۍ چې څومره کارونه دي او زندګي تېرول دي، نو دا ارګانیزمز تېرولی شي. ټیک ده که نه؟ دې ته مونږ څه وایو؟ دس از نون ایز لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. دې ته مونږ لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن وایو. ټیک ده؟ یعنې مطلب د لیوینګ ارګانیزم چې دا کوم باډي ده، نو دا په مختلف سټیجز کې یعنې په مختلف لیولو کې یعنې په مختلف سټیپس کې چې کوم دی نو داسې جوړه شوې ده او کمپلیکس طرف ته تللې ده ورو ورو. ټیک ده؟ نو دې ته څه وایي؟ دې ته لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن وایي. نو دس ارګنایزیشن انکلوډز ایټمز، مالیکیولز، ارګنیلز، سیلز، ټیشوز، ارګنز، ارګن سیسټمز اینډ ارګانیزم. ټیک ده؟ یعنې مطلب دا دی چې زموږ سره بنیادي څیز څه دی؟ ایټم دی. ټیک ده که نه؟ نو چې کله ډېر ایټمز راوځی شي نو بیا مالیکیولز جوړ کړي، او چې کله ډېر مالیکیولز راوځی شي نو ارګنیلز جوړ کړي، او چې ډېر ارګنیلز راوځی شي یعنې مطلب مایټوکانډریا، کاربوهایډریټس، اندوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، رایبوسوم وغیره وغیره چې کوم دی راوځی شي نو سیل جوړ کړي، او چې ډېر سیلز راوځی شي نو ټیشوز جوړ کړي، او چې ټیشو جوړ کړي، او چې ټیشوز راوځی شي نو ارګن جوړ کړي، او چې ارګنز راوځی شي ارګن سیسټمز، او ارګن سیسټمز چې راوځی شي نو بیا زموږ سره څه جوړوي؟ ارګانیزم جوړوي. یعنې مطلب دا دی چې د سیلز باره خو مونږ وکړه چې مطلب زموږ سره سیلز راوځی شي نو ټیشوز جوړ کړي، او ټیشوز چې راوځی شي نو ارګنز جوړ کړي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب دا دی چې که مونږ معدې له راشو، معدې له، نو په معده کې چې کوم زموږ سره څه خو د معدې بارني دیوالونه دي، نو هغه چې کوم دی نو زموږ سره څه شی دی؟ هغه زموږ سره مسکولر لیر دی، نو هغه ځان له ټیشوز نه جوړ دي، او چې کوم یې دننه دغه حصه ده نو هغه ګلینډولر ده، ګلینډولر ټیشوز نه جوړ دي. یعنې مطلب هغه زموږ سره سیکریشن کوي، انزایمز وغیره چې کوم دی، یعنې مطلب ګیسټریک جوس د هغې نه خارجېږي، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ ګلینډولر ټیشوز وایو. نو مطلب دا دی چې ډفرنټ ټیشوز راوځی شو نو یو ارګن یې جوړ کړي، یعنې مطلب معده یې جوړه کړه، او بیا چې کله ډفرنټ ارګنز راوځی شي نو هغه بیا زموږ سره څه جوړ کړي؟ ارګن سیسټم جوړ کړي. یعنې مطلب کله چې زموږ سره لیور نه دی، اینا دا راوځی شي، تریخی راوځی شي، معده راوځی شي، سمال انټسټاین، لارج انټسټاین، ایسوفیګس وغیره وغیره سیزونه راوځي شي، دا زموږ سره څه شی جوړ کړي؟ یو ارګن سیسټم جوړ کړي، یعنې ډایجسټیو سیسټم جوړ کړي. خو چې بیا کله زموږ سره ډفرنټ سیسټمز راوځي شي، یعنې سرکولیټري سیسټم، ډایجسټیو سیسټم، ریپروډکټیو سیسټم، سکیلیټل سیسټم، ایکسکریټري سیسټم، نو چې دا سیسټمز کله راوځي شي نو دا په شریکه باندې بیا څه جوړ کړي؟ ارګانیزم جوړ کړي. یعنې مطلب په موږ کې 182 سیسټمونه موجود دي. ټیک ده؟ اوس داسې کار دی چې که مونږ لیولز له راشو نو اولنی زموږ سره دی لیول 1.
په لیول 1 کې زموږ سره سب اټامیک پارټیکلز اینڈ ایټمز یعنی چې کله موږ د سب اټامیک پارټیکلز خبرې لرا شو نو سب اټامیک پارټیکلز یعنی مطلب دا د اټم نه هم زموږ سره واړه پارټیکلز دي په دې کې زموږ سره الکترونز پروټونز اینڈ نیوټرونز په دې کې زموږ سره داسې څه موجود دي ته موږ سوال دي ته سب اټامیک پارټیکلز وایو اوس کوم د اټم لرا شو نو اټم چې کوم دی نو دا زموږ سره سب اټامیک پارټیکلز کمباین اینڈ فارم اټمز چې کله دا سب اټامیک پارټیکلز نه دي الکترون پروټونز او نیوټرونز چې کله دا راوزیشن وسه جوړ کی اټم جوړ کی او اوس زموږ سره چې کوم نیوټرون او پروټونز دي نو دا زموږ سره چرته دي دا په نیوکلیس کې دنه نوي وایل الکترونز ریوالو ان شیلز خو چې دا کوم الکترونز دي نو دا د نیوکلیس نه چارج اپیر چې کوم شیلز دي نو په هغه کې ریوالو کیږي یعنی مطلب په هغه کې تاویږي دا ټیک ده یعنی دا زموږ سره چې کوم دی یو اټم شو په دې اټم کې چې کوم دا ریجن دی نو دا زموږ سره نیوکلیس شو نو په دې کې پروټون او نیوټرونز دي او دا کې زموږ سره یو شیل شو نو په دې کې الکترون ریوالو کیږي او دا زموږ سره بل شیل شو نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو الکترونز زې په ځای باندې موجود دي او دا څه کوي د نیوکلیس نه چارج اپیر ریوالو کیږي دې سټرکچر ته اوس موږ سوال اټم ورته وایو ټیک ده نو چې کوم بنیادی سیس دی هغه اټم دی خو په اټم کې زموږ سره دنه بیا پروټونز او نیوټرونز موجود دي هغه په نیوکلیس کې دي او الکترونز چې کوم دی نو هغه چارج اپیر په شیلونو کې تاویږي نو د الکترون پروټون او نیوټرون ته موږ سوال سب اټامیک پارټیکلز ورته وایو چې دا راوځي شوی نو زموږ سره څه جوړ کړی دی اټم یې جوړ کړی دی ټیک ده اوس موږ راشو الیمنټس لا elements موږ څه ته وایو element a group of similar atoms چې کله زموږ سره similar atoms موږ راوخلو لکه هایدروجن 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 نو دا یو ګروپ دی موږ جوړ کړو دا زموږ سره هایدروجن element شو دا شانتي کومه سوډیم 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 راوخلو او یو ګروپ دی جوړ کړو دا زموږ سره سوډیم element شو کومه دا اکسیجن 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 راوخلو یو ګروپ دی جوړ کړو نو دې ته موږ څه وایو اکسیجن element خو یا ساتي چې ګورې د سینه چې د بانډینګ کړي وي بانډینګ مې نه وی کړي نو لاس ارګن اف الکترونز د دوی کې به ریاکشن نه وی شوی دوی به بانډینګ نه وی کړي نه د الکترون اغسته وي نه د الکترون ورکړي وي نه به کې بل څه وي مطلب په خپل اوریجنل شکل کې به چې کوم دی نو دا زموږ سره راوځي شوی او یو ګروپ به جوړ کړي وي دوی به سره ریاکشن میکشن سره بانډینګ مانډینګ نه وی جوړ کړي ټیک ده کیمیکلی به دا اٹیچ نه وي دی یو بل سره نو دې ته بیا موږ الیمنٹ وایو الیمنٹ ټیک ده اوس ګورئ زموږ سره چې کوم لیوینګ او نان لیوینګ میټر دی یعنی مطلب چې څومره لیوینګ سیزونه دي په دنیا باندې او څومره نان لیوینګ سیزونه دي نو دا زموږ سره د څه نه جوړ دي دا د اټمز نه جوړ دي خو موږ خو وایو چې یعنی مطلب کله اټمز موږ راوځي کو د یو ګروپ ته جوړ کړو د بیا موږ الیمنټس وایو نو موږ داسې هم ویل شو چې کوم لیوینګ او نان لیوینګ میټر دی نو دا د څه نه جوړ دي د الیمنټس نه جوړ دي اوس ټوټل الیمنټس زموږ سره 118 دي 118 چې کوم دی دا زموږ سره ټوټل الیمنټس دي په دې کې چې کوم 26 دي نو دا آرټیفیشل الیمنټس دي ٹھیک ده دا آرټیفیشل دي آرټیفیشل مطلب دا چې دا مین میډ دي انسانانو چې کوم دي جوړ کړی دي انسانان یې څنګه جوړ کړي دا چې کوم دي الفا پارټیکلز د یو زوړ چې کوم اټم موجود وي دا هغه په نیوکلیس باندې دا غي بمبارمنټ وکړي نو دا هغه په نیوکلیس کې ریاکشن وشي دا غي نه نیوټرونز وزي او هغه نه چې کوم دي زموږ سره بل یو اټم جوړ شي ٹھیک ده نو په دې طریقه باندې زموږ سره آرټیفیشل جوړیږي صحیح ده وسه زموږ سره چې کوم دا بقایا پاتې شول 92 نو دا څه دي دا نیچرل الیمنټس دي دا قدرتي موجود دي اوس دا کوم چې قدرتي موجود دي نو په دې کې څه الیمنټس بیا داسې دي چې دا د لیوینګ ارګانیزمز په جسم کې موجود دي هغه ته موږ څه وایو بایو الیمنټس بایو څه ته وایي لایف ته وایي مطلب لیوینګ ارګانیزمز نو هغه الیمنټس چې هغه په لیوینګ ارګانیزمز په باډي کې دنه موجود دي هغه ته موږ څه وایو بایو الیمنټس ورته وایو نو دا زموږ سره 16 دی په نمبر کې 16 دي ٹھیک ده بس په دې 16 کې چې کوم 6 دي کنه لیکن یعنی مطلب 6 الیمنټس چې کوم دي نو دا ډیر زیات ضروری دي او دا زموږ په باډي کې ډیر زیات پریزنٹ دي هغه چې کوم دي نو هغه زموږ سره اوچن کپ دي اکسیجن کاربن هایدروجن نایټروجن کیلشیم اینڈ فاسفورس نو دا چې کوم شپږ دي اوچن کپ نو دا زموږ سره څه دي دا 99% اف دی پروټوپلازم جوړوي پروټوپلازم څه دی چې په سیل کې کوم زموږ سره مونږه سایټوپلازم او نیوکلیوپلازم راوځي کوم د دې موږ په شریکه سوې پروټوپلازم ورته وایو یعنی مطلب تاسو ویل شئ چې باډي ځکه چې باډي د څه نه جوړه ده د سیلز نه جوړه ده او سیل د پروټوپلازم نه جوړه ده نو چې پروټوپلازم 99% دی د دې مطلب دا دی چې سیل 99% دی او چې سیل 99% دی د دې مطلب دا دی چې باډي 99% د دې نه جوړه ده ټیک ده اوس چې کوم دا بقایا زموږ سره 10 الیمنټس دي په دې کې زموږ سره پوټاشیم سلفر کلورین سوډیم میګنیشیم آیرن کاپر منګنیز زنک او ایودین چې کوم دي نو دا زموږ سره 1% جوړي دا زموږ سره سړي دا 1% باقي چې کوم زموږ باډي جوړه ده دا د دې نه جوړه ده ټیک ده ها اوس به موږ چې کوم دی نو د دې پرسنټیج په یو پای چارت باندې چې کوم دی ریپرزینټ کو د دې پرسنټیج لکه موږ راشو نو ګوره د دې چې کوم زموږ سره اکسیجن دی نو هغه کې 65% دی صحیح ده اکسیجن زموږ په باډي کې 65% د ټول نه سیوا پرزنټ دی دا چې کوم اکسیجن دی ټیک ده
د دې نه علاوه چې کوم کاربن دی نو هغه پکې 18% پریزنټ دی چې کوم هایدروجن دی نو هغه 10% پریزنټ دی او چې کوم زمونږ په لیوینګ ارګانیزم په باډي کې موجود دی نو نایټروجن 3% دی کیلشیم 1% دی فاسفورس هم 1% دی او بقایا چې کوم زمونږ سره 1% پاتې شو نو دا زمونږ سره هغه نور چې کوم مونږ 10 ویلي دي دا نو دا چې کوم زمونږ سره دی نو دا بیا دا 1% جوړي ٹھیک ده وسه زمونږ سره چې کوم دا مونږ وې دا کوم ایلیمنټس مونږ وې نو په دې کې چې کوم دا اکسیجن دی کنه دا موست کامن اینڈ موست ابنډنٹ ایلیمنٹ ان باډي یعنی لیوینګ ارګانیزمز په جسم کې چې کوم دی دا موست ابنډنٹ یا موست کامن چې کوم دی یعنی مطلب د ټولو نه سیوا دا زمونږ په د لیوینګ ارګانیزمز په جسم کې موجود دی ټیک ده کنه د دې نه علاوه په دویم نمبر باندې زموږ سره چې کوم دی کاربن پریزنټ دی خو اوس کاربن چې کوم دی نو دا موست امپورټنټ ان باډي یا موست امپورټنټ فار اریجن اف لایف دا چې کوم کاربن دی دا موست امپورټنټ دی په څومره چې ایلیمنټس دي دا 118 په دې ټولو کې د ټولو نه امپورټنټ د لیوینګ ارګانیزمز لپاره کوم یو دی کاربن دی ځکه چې دا بلډینګ بلاک اپ لیوینګ ثینګز دی چې کله کاربن رایبوزیشن مطلب دا زموږ سره څه جوړ کیږي دا زموږ سره بیا یو لیوینګ چې کوم دی نو سیس جوړولای شي ارګانیک میټر جوړ کی ارګانیک میټر بیا زموږ سره چې کوم دی نو لیوینګ میټر جوړولای شي ٹھیک ده نو په دې وجه باندې دا زموږ سره موست امپورټنټ دی په باډي کې هم او د اریجن اف لایف یعنی مطلب ژوندۍ چې شروع کېده نو د هغې لپاره د ژوندۍ د شروعات لپاره دا کاربن څه دی دا د انتهایی ضروري دی او د ټولو نه سیوا په باډي کې کوم یو دی اکسیجن دی ٹھیک ده اوس چې کوم هایدروجن دی نو دا موست ابنډنٹ یا موست کامن ایلیمنٹ ان یونیورس دی په ټول یونیورس کې چې کوم دی ځمکه اسمان ستوري نور سپوږمۍ وغیره د ټول چې کوم یونیورس مونږ راواخلو نو په دې کې د ټول نه کامن چې کوم زموږ سره ایلیمنٹ دی نو هغه کوم یو دی هایدروجن دی په یونیورس کې د دې نه علاوه کوم د نایټروجن لراشو نو نایټروجن په اټماسفیر کې دا چې کوم زموږ نه چارج کوم هوا موجود ده نو په دې اټماسفیر کې زموږ سره د ټول نه سیوا نایټروجن موجود دی 78% ټیک ده کنه د دې نه علاوه چې کوم کیلشیم او فاسفورس دی نو دا زمونږ په اډوکو کې چې کوم دی نو د کافي حد پورې زمونږ په اډوکو کې دا موجود دی ټیک ده ښه اوس دا خو زمونږ سره یو داسې سیستم شو چې مطلب مونږ ته په دې کې پته ولګېدل چې زمونږ په باډي کې په یا مطلب د لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی نو دننه دا ایلیمنټس په څومره پرسنټیج کې پریزنټ دي ټیک ده اوس زمونږ سره راځي لیول 2 کې زمونږ سره مالیکولز اینډ کمپاونډز راځي ګورئ عام طور ته موږ وګورو نو چې کله اټمز کمباین شي یعنی بانډینګ په خپل منځ کې جوړ شي نو دا مالیکولز او کمپاونډز جوړ کی ٹھیک ده اوس مطلب زموږ سره چې کوم دی نو مالیکولز او کمپاونډز جوړ کی نو سیمیلرلی اټمز اف بایو ایلیمنټس کمباین اینڈ فارم بایو مالیکولز لکه ګوره عام طور چې کله اټمز رایبوزیشن او مالیکولز او کمپاونډز جوړ کی نو دغه شانتي چې زموږ سره کوم د بایو ایلیمنټس والا کوم اټمز دي کنه دا چې کوم اټمز دي نو دا چې کله رایبوزیشن نو دا زموږ سره بیا څه جوړ کی بایو مالیکولز جوړ کی او چونکه بایو مالیکولز چې کوم زموږ سره دي لکه امینو اسیډ شول ګلوکوز شول واټر شو یا پروتین سټارچ لیپیډز وغیرہ وغیرہ چې څومره زموږ سره بایو مالیکولز دي نو چونکه دا زموږ سره هیټرو اټامیک دي یعنی مطلب دا زموږ سره د سیم قسم اټمز نه دي جوړ دا هیټرو اټامیک دي په دې وجه باندې دې ته موږ کمپاونډز هم ویل شو نو موږ دا څه ویل شو چې مطلب زموږ سره کمپاونډز جوړ کی نو ګورئ اوس زموږ سره چې کوم دا بایو مالیکولز دي نو دا زموږ سره دوه قسم دي کله دې لو مالیکولر ویټ وي یعنی مطلب سپک وي نو دې ته موږ مایکرو مالیکولز وایو او کله دې هایر مالیکولر ویټ وي یعنی مطلب درانه وي نو دې ته بیا موږ څه وایو مایکرو مالیکولز ورته وایو نو د مایکرو مالیکولز اگزامپل کوم چې سپک دي واړه دي نو هغه ته موږ امینو اسیډز ګلوکوز او واټر وغیرہ اگزامپل ورکړل او چې کوم زموږ سره په مایکرو مالیکولز کې کوم اگزامپلز دي نو هغه پروتینز لکه ګوره امینو اسیډز چې رایبوزیشن څه جوړوي پروتینز او ګلوکوز چې رایبوزیشن څه جوړوي سټارچ او د دې نه علاوه چې کوم د لیپیډز هم دا زموږ سره چې کوم د ګلایسرول او فیټي اسیډز نه جوړ دي نو په دې وجه باندې لیپیډز وغیرہ چې کوم دي هم دا د مایکرو مالیکولز اگزامپل دی ټیک ده و زموږ سره راځي لیول 3 کې زموږ سره ارګانیلز دي یعنی مطلب زموږ سره چې کله ډیفرنٹ بایو مالیکولز یعنی مطلب دا کمپاونډز چې کله رایبوزیشن کمباین شي اینڈ فارم سب سیلولر سټرکچرز کالډ ارګانیلز نو چې کله دا زموږ سره دا کمپاونډز یعنی دا بایو مالیکولز رایبوزیشن نو دا به زموږ سره څه جوړ کی دا به سب سیلولر سټرکچرز جوړ کی یعنی مطلب په سیل کې به واړه واړه سټرکچرز جوړ کی چې هغه ته موږ څه وایو ارګانیلز ورته وایو دا ارګانیلز چې کوم اگزامپل دی یعنی مطلب مایټوکانډریا رایبوسومز کلوروپلاست وغیرہ وغیرہ چې څومره موږ سره ارګانیلز دي نو دا د څه نه جوړ دي دا د بایو مالیکولز نه جوړ دي ټیک ده وس ایچ ارګانیل یعنی مطلب ارګانیلز جوړ شي زموږ سره په سیل کې نو دا ارګانیلز چې کوم دی نو د دې زموږ سره پارټیکولر فنکشن یعنی مطلب د هر یو ارګانیل ځان له خپل فنکشن خپل کار یې ټیک ده
ګورئ چې کوم مایټوکانډریا ده نو مایټوکانډریا ریسپیریشن کوي او ریسپیریشن په ریزلټ کې انرژي پیدا کیږي یعنی مطلب سیل ته انرژي ورکوي په دې وجه باندې دې ته موږ پاور هاوس اف د سیل هم وایو صحیح ده مایټوکانډریا ته دغه شان دي زموږ سره چې کوم رایبوسومز دي نو رایبوسوم څه کار کوي پروټین سینتھیسس کوي او کوم کلوروپلاست لرا شو نو دا چې په پلانټ سیل کې موجود وي زموږ سره نو دا په دې کې کلوروفیل دننه موجود وي په کلوروپلاست کې دننه کلوروفیل موجود وي او کلوروفیل څه کار کوي فوټوسینتھیسس کوي یعنی مطلب د هر یو ارګانیل خپل فنکشن دی پارټیکولر فنکشن دی ٹھیک ده زموږ سره راځي لیول 4 په لیول 4 کې زموږ سره سیل دی نو سیل چې کوم دی دا زموږ سره بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف ارګانیزمز څومره چې ارګانیزمز دي نو د دې سټرکچرل او فنکشنل یونټ څوک دی سیل دی ګورئ لکه لیټس فار ایگزامپل یو ارګانیزم دی نو د دې چې کوم دا سټرکچر دی کوم چې تاسو ته د ارګانیزم ښکاري نو دا هم د سیل په وجه باندې دی او دا ارګانیزم چې دا کوم فنکشنز کوي نو دا هم د سیل په وجه باندې کوي په دې وجه باندې مونږ وایو چې سیل از د بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف لیوینګ ارګانیزمز ټیک ده ښه ګورئ سیل چې کوم زموږ سره دی نو کنسیسټ اف مینی ارګانیلز په سیل کې دننه ډېر زیات ارګانیلز وي صحیح ده کنه لکه مطلب ګالجی باډیز مایټوکانډریا لایسوسومز رایبوسومز وغیرہ وغیرہ صحیح ده مطلب زموږ سره چې کوم دی نو ډېر ارګانیلز په سیل کې دننه موجود وي which perform specific functions inside the cell او دا چې کوم دی نو په سیل کې دننه specific functions کوي څنګه چې مونږ باره ووایو ټیک ده اوس یاد ساتئ چې in unicellular organism a single cell makes the whole body unicellular organism uni means one نو هغه ارګانیزم چې هغه د یو سیل نه جوړ دی نو په هغې کې به دغه یو سیل چې کوم دی نو څه چل به کوي چې څومره باډي ده نو مطلب دا د څه نه جوړه ده دا د یو سیل نه جوړه ده او دا یو سیل به څه کار کوي دا یو سیل به د زندګۍ د دې ارګانیزم د دې زندګۍ ټول ضرورت پوره کوي ټیک ده که نه So this is the last level of organization for unicellular organisms. No, the unicellular organisms لپاره دا last level دی. level of organization کې دا last level of organization دی. خو یعنی مطلب که مونږ بیا ملټي سیلولر ارګانیزم ته ځو یعنی مطلب که مونږ ځان واخلو نو مونږ خو یونیسیلولر نه یو مونږ خو ټریلیونز اف سیلز دي داسې ویل کېږي چې 37.2 ټریلیون سیلز چې کوم دی نو په انسانانو کې موجود دي ټیک ده ضروري نه ده دا بس اسې یو اسټیمیټډ نمبر دی یو اسې یو ایوریج نمبر دی نور دا څوک شمارلی نه شي ټیک ده که نه نو مطلب مونږ ملټي سیلولر یو نو په مونږ کې به بیا سیلز راوځی کېږي دا نه د دې ځای نه اخوا او بیا په مونږ کې نور چې کوم دی کېږي سیلز به راوځی کېږي ټیشوز به ارګنز به ارګن سیسټم به بیا ارګانیزم خو چې کوم یونیسیلولر ارګنایزیشن دی یعنی مطلب یونیسیلولر ارګانیزم دی نو په هغې کې ارګنایزیشن په دې ځای باندې څه شي سټاپ شي ځکه چې سیل جوړ شو او ارګانیزم جوړ شو ټیک ده نو دا خبره کوي چې په یونیسیلولر ارګانیزم کې a single cell makes the whole body ټوله باډي د دې یو سیل نه جوړه ده so this is the last level of organization for unicellular organisms نو د یونیسیلولر ارګانیزمز لپاره دا لاست لیول دی لکه مطلب زموږ سره چې بیکټیریا شوه امیبا شوه پیرامیشیم شو نو دا زموږ سره یونیسیلولر ارګانیزمز دي دا سیل جوړ شو بس دا ارګانیزم پوره شو خبره ختم خو اوس یاد ساتئ in multicellular organisms there are more level of biological organization لکه humans کې ته واخلئ نو په humans کې به نور organization وي څنګه چې موږ دلته ډسکس کړل